له 2 کلن ځنډ وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټېسټ لوبه راشد خان پکې نه لوبیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا د بنگلادیش په کوربتوب د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره په شیر بنگله کرکټ لوبغالي کې 15 ورځنۍ ټېسټ لوبه پیلوي. افغان لوبډله څو ورځې وړاندې بنگلادیش ته تللې او ټېسټ لوبې لپاره په تمریناتو بوخته ده. په افغان لوبډله کې حشمت الله شهیدي، رحمت شاه، ابراهیم ځدراڼ، ناصر جمال، عبدالمالک، بهیرشاه محبوب، افسر ځاځی، اکرام علي خیل، کریم جنت، ظاهر خان پکتین، حمزه هوتک، اظهارالحق نوید، ابراهیم عبدالرحیمزی، یمین احمدزی او نجات مسعود شامل دي. دغه راز نورعلي، ضیا اکبر، عظمت عمرزی او سید شیرزاد په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. خو د افغانستان د توپ اچونې مشهوره څیره راشد خان په دغه لوبو کې نشته. خان د ملا په برخه کې د درد پیدا کېدو له امله له دې سیالۍ کینول شوی. له همدې امله هغه د سریلانکا پر وړاندې په 2 لوبو کې هم ونه لوبېد. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د راشد خان اوږدمهالې روغتیا ته باید پاملرنه وشي، ځکه د بنگلادیش پر وړاندې ټېسټ لوبه کې آرام ورکړل شوی. د راشد خان مینوال وایي که د راشد شتون پرته افغان لوبډله دا لوبه وګټي نو دا به یو معجزه وي. افغانستان تر دې وړاندې په 2019 کال کې د راشد خان په لوبډلمشرۍ له بنگلادیش سره ټېسټ لوبه وکړه چې د خان په ګډون د ټولو لوبغاړو ښې کارکردګۍ سیالۍ لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. راشد خان په یاده لوبه کې په دواړو پاڼیو کې 15 منډې جوړې کړې وې او 11 لوبغاړي یې سوځولي وو چې په دې توګه یې د لوبډلمشر په توګه خپله لوبډله بریا ته رسولې وه. خو سوال دا دی چې د ښاغلي خان تشه به څوک ډکوي؟ د افغانستان د ټېسټ لوبو لوبډلمشر حشمت الله شهیدي هم پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل د راشد خان تشه ډکول به اسانه کار نه وي، ځکه هغه د افغان لوبډلې لپاره په ټېسټ فارمټ کې بهترین او ښه ثابت شوی لوبغاړی دی. خو بیا هم موږ مجربو لوبغاړو ته موقع ورکړې، هغه لوبغاړي چې په کورني کرکټ کې ښه ځلیدلي او ښه ریکارډ لري. همدارنګه افغانستان د وروستۍ ټېسټ لوبې په توګه د 2 لوبو لوبلړۍ په 2020 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې کړې وه چې یوه یې افغانستان او یو یې زیمبابوې ګټلې وه. په ورته مهال بنگلادیش لوبډلې بیا په 13 اپریل میاشت کې له آیرلینډ سره ټېسټ لوبه وکړه او یې ګټله. له هغې وړاندې په نیوزیلینډ کې له دې لوبډلې سره ټېسټ لوبه کړې وه او 1-1 مساوي شوې وه. بنگلادیش د افغان لوبډلې په پرتله ډېرې ټېسټ لوبې کړي او نیم په نیم یې بایللي دي. افغان لوبډلې تر اوسه ټولې 6 نړیوالې ټېسټ لوبې کړي چې 3 یې ګټلي او 3 نورې یې بایللي دي.